سلامونه دوستانو، ښه راغلاست. جاوید خان یم. امید دی چې ټول به روغ جوړ صحتمند وئ. دوستانو نن مې بیا هم تاسو ته د فوټوشاپ ډېر ښه زبردست یو تخنیک راوړی. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته په دې باندې کار کوم چې موږ څنګه کولی شو فوټوشاپ کې یو صحیح تصویر یا واخیستل شوی تصویر په کیمره باندې پنسل ډراونګ ته یا رسامۍ ته چینج کړو یا بدل کړو. نو همدې هدف لپاره دوستانو راځم دا یو تصویر راخلم او دلته کې فوټوشاپ ته اچو. له دې نه وروسته کې دوستانو دې لیر برخه کې وګورئ، دا زما سره د دې تصویر بیکګراوند دی او کنټرول شفټ یو پریس کوم. دا تصویر تور او سپین یا بلیک اینډ وایټ شو او له دې نه وروسته کې کنټرول جے پریس کوم د کیبورډ نه تر څو د دې نه یو کاپي واخیستلی شي او له دې نه وروسته کې کنټرول آی پریس کوم تر څو دا تصویر انورټ شکل واخلي. له دې نه وروسته کې راځم دوستانو دې برخې ته، د بلنډینګ برخې ته، او بلنډ کې د دې موډ کالر ډاش ته بدلو. له دې نه وروسته کې وګورئ دوستانو راځم فلټر برخې ته او فلټر کې ډېر اسانه راځم بلر ته او بلر کې ګاژین بلر. وګورئ دوستانو د دې اندازه 1.6 ده، د دې اندازه به زه 1.9 واخلم. ډېر ښه. که چېرته تاسو غواړئ تصویر نور هم لږ روښانه شي، لږ به نور هم څه کړي داسې روښانه کړئ او له دې نه وروسته کې به زه دا اوکې کړم. خو ما سره د دې تصویر لپاره 1.9 صحیح ده دوستانو او دا به زه اوکې کړم. اوکې نه وروسته دوستانو زه به راشم د لیر برخې ته او کنټرول جے دې نه به یو کاپي واخلم. دا کاپي لیر به راواخلم، لاندې به یې واچوم او د دې نه وروسته کې به راشم ایمیج مینیو ته او ایمیج برخه کې به دوستانو زه راشم اډجسټمنټ ته او اډجسټمنټ کې ټریشل باندې به کلیک وکړم او د ټریشل نه وروسته وګورئ دوستانو د دې دا اندازه به داسې برابره کړم. نو وګورئ دوستانو نتیجه ستاسو په خدمت کې ده. امید دی چې څه به مو زده کړي. ډېر په اسانه طریقې سره موږ وشو کړی چې یو صحیح تصویر راواخلو او هغه پنسل ډراونګ ته کنورټ کړو. امید دی دوستانو چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ښه وخت. د الله په امان.